अस्सलामुअलैकुम ग्रानो मीनवालो उम्मीद लरम چې تاسو ټول به روغ جوړ وي او د ژوند په مزو کې به وي عزتمندو نو ویډیو کې درته هر کله وایم عزتمندو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعیا مخه تراغلی د کوټې سره تعلق لرونکي یو ظالم خاوند را پاسېدل او خپل خزه او بچی ډیر په بيدردۍ سره قتل کړل مرګرو دای ولی قتل کړل او داسې سوا جوا چې د دومره ظلم او زیاته وکړل چې خپل خزه یې قتل کړه او بچی هم ورسره قتل کړ دوستانو مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ سره اوسئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ ویډیو کتونه مخ کې کتا سو زموږ په مشرق ټي وي کې نه وي نو زموږ مشرق ټي وي د چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر دررسي او د دې سره د ټلې نشانه مو چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ دوستانو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعیا مخه ترغلي ده د کوټې سره تعلق لرونکي یو ظالم پلار ظالم خاوند را پاسېدل او خزه او خپل بچی ډیر په بيدردۍ سره قتل کړل مرګرو دا ویل کیږي چې دا کوم خاوند د خزه والا د منګای نه ډیر زیات تنگ شوی او دو بچو او خزه ته خپل فرمایشونه نشو پوره کول چې د دې په وجه باندې دارا پاسېدل او خپل خزه او بچی قتل کړل او دا ویل کیږي چې د بخزه وی چې ته سودا راوړه نو د ورته وی چې ما سره پیسې نشته او زه ما مزدوري هم نشته ځکه چې ډیره زیاته منګای د نو د دې په وجه باندې دارا پاسېدل او چې د کله خزه وی چې ته سامان راوړه سودا راوړه کو نو دارا پاسېدل پهله خپل خزل قتل کړه او دا غینه بعد خپل بچی قتل کړل او یقینا دا ډیر ظلم او ته کړه دی او غینه بعد بیا میډیا ته انټرویو ورکوله چې ما یقینا چې ډیر غټ ظلم او زیاته کړه دی خو زه د منګي د واجب ډیر زیات تنگ شوم او ما دومره غټ قدم واخستو چې خپل خزه او د ګل په شانتي بچی می ډیر په بيدردۍ سره قتل کړل یقینا زه ډیر زیات پیمانه شوم دوستانو دا دغه کس خبري وی چې دا ظالم دومره ظلم او زیاته کو چې خپل خزه او بچی قتل کړل امید لرم چې تاسو به زموږ معلوماتي ویډیو ضرور خوشي وي نور معلوماتي ویډیوګانې پر چینل ضرور سبسکرایب کړئ ډیر مننه